لنده مې ماته کړه شپیلۍ مې په سارا کې پرېښوه لنده مې ماته کړه شپیلۍ مې په سارا کې پرېښوه خارو مې لاړه د کارغانو په دنیا کې پرېښوه الله دې خیر کي د چاخونه ترېنه اور وانخلي یو قافله د اسویلو مې په هوا کې پرېښوه بیګا مې بیا هغه غزل په برګو در ویلی څوک مې ژړا کې پرېښوه څوک مې په خندا کې پرېښوه دا شعر بیا مننه بیګا مې بیا هغه غزل په برګو در ویلی څوک مې ژړا کې پرېښوه څوک مې په خندا کې پرېښوه د لیونتوب کیسه مې بیرته را ترسره کړله د لاس کنجکه مې نن بیرته په دریا کې پرېښوه د لیونتوب کیسه مې بیرته را ترسره کړله د لاس کنجکه مې نن بیرته په دریا کې پرېښوه خدایه معافي به درنه غواړم خو هېڅ هم نه و نو خدایه معافي به درنه غواړم خو هېڅ هم نه و نو هغه ماشومه مې په لار کې په ژړا کې پرېښوه یو ځوان د ځان دپاره ځان له د روټۍ دپاره احمد یاره یو ځوان د ځان دپاره ځان له د روټۍ دپاره یو تورسري نن په ښار کې په غوغا کې پرېښوه پروازه زار دې شمه مینه خو دې کمه مشه پروازه زار دې شمه مینه خو دې کمه مشه پروازه څومره شیرینې دې په وینا کې پرېښوه دا شعر بیا وایي مننه پروازه زار دې شمه مینه خو دې کمه مشه پروازه څومره شیرینې دې په وینا کې پرېښوه ډېره مننه او مینوالو ته به دا هم ویم چې نظمونه ډېر به دوی اورېدلي وي خو دا لږ په بل انداز ما لیکلی نو که د لفظونو هغه راغلي د هغې به معذرت غواړم خو بهرحال دا نظم تاسو واورئ نظم دی چې اخبار کې سپي ته چا روټۍ کړې وه اخبار کې سپي ته چا روټۍ کړې وه چا څه خو خان کړي وه سپي ته د خان د سپي مالک ترېنه انکار وکړلو هغه سړی ورپسې کور ته راغی د سپي مالک ترېنه انکار وکړلو هغه سړی ورپسې کور ته راغی هغه مالک ته یې د کور په منځ کې بلا ترخې ترخې خبرې وکړې هغه مالک ته یې د کور په منځ کې بلا ترخې ترخې خبرې وکړې مالک یې سر پورې ټوپک ونیو هغه سړي پسې چړې ته لاس که خان یې یودم په وینو سور واچو مالک یې سر پورې ټوپک ونیو هغه سړي پسې چړې ته لاس که خان یې یودم په وینو سور واچو دې کې د خان ټوپک ماران راتاو شول هغه سړی یې په ګولو سوری که دې کې د خان ټوپک ماران راتاو شول هغه سړی یې په ګولو سوری که په دې کې چغې شوې غوغا جوړه شوه د دوو خانانو جنازې ووتې په دې کې چغې شوې غوغا جوړه شوه د دوو خانانو جنازې ووتې سهار له لوی لوی خیراتونه وشول غریبانان پکې بیخي ماړه شو سهار له لوی لوی خیراتونه وشول غریبانان پکې بیخي ماړه شو پروازه زه په زړه کې ډېر خوشحالم خلکو پرې رنګ په رنګ خبرې وکړې یو یتیم پکې اخترې وکړې یو یتیم پکې اخترې وکړې ډېره مننه